بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لره چې روغ به یو جوړ به یو ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو راغلو یو نن د بیټنو سیمې طرف ته او دلته موږ چې په کوم ځای چې ناست یو د بیډ بابا اکیډمۍ په نام باندې دلته د دې چونکې دا علاقه چې دا په تعلیمي لحاظ سره د سهولیاتو په لحاظ سره انتهایی پاسمانده خاوره ده. دلته د موږ مشر محترم مشکور صاحب یو کوشش شروع کړی ده چې د علاقې د ماشومانو دپاره د دې خاورې ګلالیو بچیانو دپاره د تعلیمي یوه اداره خلاصه کړې ده. د دې ادارې مشر محترم مشکور بیٹنی صاحب سره ناست یو. شکریه ادا کوم چې تراب نیوز ته یې ټیم راکړلی. مشکور صاحب چې کوم د موږ شاعران ملګري دي له هغه سره خو ماشاءالله د تاسو په پښتو په ادب چې شکر الحمدلله ډېر خدمات دی او شاعران ملګري اکثر تاسو پیژنئ. د موږ په پیج د موږ پاڼې چې به داسې ملګري هغو سره به تاسو تعارف نه د روایات تر مخه د موږ کتونکو سره خپل تعارف چې شریک کو. تراب صاحب ډېره مننه چې تاسې رالو وخت مو وباسم او دلته مو موږ مینوالو سره مخامخ کړو. رخمان ګل ما نام ده او مشکور بیٹنی په نام سره زه پېژانده سم. پیشې په لحاظ باندې زه اس یم د پښتو او تعلیمي معیار هغه ام فل پی ایچ ډي ده او بیټ بابا اکیډمي په نام باندې لکه څرنګه تاسو خپله خبره وکړه هغه د موږ ذاتي یوه اداره ده چې هغه تر 10مه پورې ده او تر اوسه پورې موږ ډېر شاګردان هغه میډیکل او انجینیرینګ مختلفو شعبو ته لاړ دي هلته لګیال د خپل خدمات ترسره کوي. ما مخکې خبره وکړله چې د بیټنو خاوره لکه مطلب د تاسو په ادبي دنیا چې منتظر بیټني صاحب ته د شاعرانو چې چوره د بیټنو د خاورې دي هغه نسبت له هغه ته کیږي چونکې تاسو دا خاوره له تاجوړو سره په سیمې باندې پرته ده. د تاجوړو خاوره د ادب په حوالې سره انتهایی زرخیزه ده او زه وایم چې په دې چې بنیادي کردار چې د هغه به د دیوانه صاحب وي چې د دې خاورې یو نامتو یو مشر شاعر ده. آیا موږ د تا د شاعري د ادب په حوالې سره دا خبره کولی سو که نه چې د تا د شاعري وجه به د تجوړو خاوره ګرځېدلي او که نه د هغه د منتظر بابا هغه لهر به وي؟ دې ټولو نه که زه لږ کې یو څو قدمه مخته لاړ سم چې د موږ دا بیټ بابا هغه د پښتو اولنی صوفي شاعر و. هغه ته موږ د پښتو اولنی شاعر ویلی سو. نو بیا د بیټني هغه زوی له طرفه نه لمسي دي مروت لور له طرفه نه لمسي دي. نو د دوه سره آمیزش په دې کښې شامل ده. د نیکه اثرات دي د منتظر صاحب اثرات دي دیوانه صاحب اثرات دي او درد صاحب پروفیسر رحمت الله خدای بخښلی د موږ د کالج استاد هغه اثرات دي. پروفیسر قاسم محمود صاحب د موږ د پښتو استاد و هغه اثرات دي او د نور د ټولو ښو شاعرانو ښو ملګرو اثرات شته. د موږ د دیوانه صاحب شاعري ته چې ګورو لا د موږ د مروتو چې کومه ولسي شاعران ورته ویلی سي تبسم صاحب دو سپرلی خیل صاحب دو دیوانه صاحب دو د هغو چې کومه شاعري و هغه ته موږ د ولسي یو رنګ پروت وي. د تاسو د مشرانو موږ چې کومه شاعري ګورو نو هغه چې د کوم د پښتو هغه ادبي شاعري ورته ویلی سي هغه رنګ ډېر مطلب پروت او زه وایم چې دا ډېره ښه خبره ده چې مطلب په پښتو چې چونکې د موږ صنف هم د ولسي سندره او دا چې دا خو یو صنف هم ده. د تاسو شاعري ابتدایي دا زده کړې ناسته مو له چا سره سرې وه او چا نه مو دا شعر و شاعري دا هغه زده کړې؟ او دا خو ډېر بهتر سوال ده. ولسي شاعري دا خو یو بنیاد ده. خوندوره شاعري ده خوږه شاعري ده اسانه شاعري ده پسته شاعري ده. خو چونکې غزل چې کله نه پښتو شاعري ته راغی نو هغه ولسي ټول صنفونه
هغه شاته بوتلو او د خپل ځان مخته کړ. نو د ما ناسته پاسته دیوانه صاحب سره هم سوې ده، د هغه اثرات دي، درد صاحب سره هم سوې ده، قاسم بنوي صاحب سره هم سوې ده، او نور چې کوم د موږ علاقې ملګري شاعران یو مردراز صاحب ده، سپرلي خیل صاحب دو، دې ټولو سره موږ ناستې د مشاعرې او یو ځای دا تګ راتګ د هر څه سوي دي، ټولو اثرات شته. او زه خو به دا وایم چې لکه څرنګه درد صاحب ویل که نه چې درده چې شوي چې د چا غزل وي هغه له ما نه درد په زور اخلي. نو هر کوم یو شاعر چې ښه شاعري کوي هغه که نوجوانان دي، هغه که د موږ مشران دي، زه یې ټولو قدردان یې ټولو ما باندې اثرات شته. له موږ کتونکو سره چې خپل کلام شریک کو، اول به یوه کیته عرض کړو. زه په دې خپل کاڼیز کاڼیز وطن کې وطن کې او د محبت تخم کرل غواړم. زه په دې خپل کاڼیز کاڼیز وطن کې د محبت تخم کرل غواړم، د نفرتونو بوی چې نه ځي ترېنه، د نفرتونو بوی چې نه ځي ترېنه، داسې ګلان زرغونول غواړم. او یو غزل ده، کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه، کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه، کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه، یاران په دې باندې اکثر له ما خفه وي ځکه. کیسه مې سپینه وي نو سپکه وي ترخه وي ځکه، یاران په دې باندې اکثر له ما خفه وي ځکه. چا ورکتلي حیرانتیا سره سحر سبا دي، چا ورکتلي حیرانتیا سره سحر سبا دي، ځان ته حیرانه به ملګرو آینه وي ځکه. لکه ماشوم په معمولي کیسې ګیله وردرومي، لکه ماشوم په معمولي کیسې ګیله وردرومي، د مین اوښ کې را روانې په پلمه وي ځکه. شعر ده تراب صاحب، دا ترې نه هیر دي چې په چین کې هم حاصل کړه علم، دا ترې نه هیر دي چې په چین کې هم حاصل کړه علم، دا ترې نه هیر دي چې په چین کې هم حاصل کړه علم، زما بچو ته ګوره بنده یې بسته وي ځکه. دا ترې نه هیر دي چې په چین کې هم حاصل کړه علم، زما بچو ته ګوره بنده یې بسته وي ځکه. چې د چا مړه او واده نه پالي څوک نه ورځي څوک، چې د چا مړه او واده نه پالي څوک نه ورځي څوک، د پښتنو د مړو خواره جنازه وي ځکه. بل شعر ده چې د چا مړه واده نه پالي څوک نه ورځي څوک، چې د چا مړه واده نه پالي څوک نه ورځي څوک، د پښتنو د مړو خواره جنازه وي ځکه. څه عجب کوم یو په قسم سره راټول به نه شو، څه عجب کوم یو په قسم سره راټول به نه شو، زمونږ په عید او پروژې باندې لانجه وي ځکه. څه عجب کوم یو په قسم سره راټول به نه شو، زمونږ په عید او پروژې باندې لانجه وي ځکه. که نه ورګورې بیا هم کله خو ورو به ګورې، مکته ده که نه ورګورې بیا هم کله خو ورو به ګورې، مشکور ته ګوره ناسته ستا په دروازه وي ځکه. ډېر ښه دی، ډېر ښه. بل شعر که درته یاد دی؟ ټول خواهشات مې له زړګي نه وار په وار وواته، ټول خواهشات مې له زړګي نه وار په وار وواته، را درومه نور خو مې لیمه په انتظار وواته. ټول خواهشات مې له زړګي نه وار په وار وواته، را درومه نور خو مې لیمه په انتظار وواته. شعر ده په خولې غږ نه کړم خو په رنګ مې پوهېږي خلک، په خولې غږ نه کړم خو په رنګ مې پوهېږي خلک، ښکلي جانانه ستمونه دل شمار وواته. شعر ده چې په قسمت کې نیستي وه که خالي و جیب، چې په قسمت کې نیستي وه که خالي و جیب، خالي لاسونه پښتانه له ډک بازار وواته. چې په قسمت کې نیستي وه که خالي و جیب، خالي لاسونه پښتانه له ډک بازار وواته. او د دې ګراني او کاتسالي د الله بېخو باسي، د دې ګراني او کاتسالي د الله بېخو باسي، زما د سیمې ښکلي واړه له سینګار وواته. د دې ګراني او کاتسالي د الله بېخو باسي،
زما د سیمې ښکلي واړه د سینګارو واته بیا به هم تا یادوي بیا به هم میین وي پتا بیا به هم تا یادوي بیا به هم میین وي پتا ستا شکان له مرګ نه پس کله مزارو واته او مقطع عرض ده د انسانانو دې ظلمونو ته مرغان حیران شول د انسانانو دې ظلمونو ته مرغان حیران شول له خپلو جالو نه مشکوره په چغارو واته مشکور صاحب چونکې تاسو مخکې خبره وکړله د عمر په لحاظ سره هم تاسو مشران یو په ادب لحاظ سره او بیا تاسو په یوې ذمهوار د استاذ په یو ذمهوار منصب باندې ناست یو له موږ نوجوان کول ته به تاسو څه پیغام وي څه پیغام ورکول غواړو مننه تراب صاحب نوجوان کول لپاره خو اول پیغام هغه علم حاصلول دی هغه دیني علم ده هغه عصري علم ده چې په 200 میدانونو باندې او دو خپل کوششونه وکړي او خپل ځان پوره کړي او هغه سره سره حیا او ادب دي چې موږ نوجوان نسل هغه یو داسې تربیت وسی چې هغه د استاد حیا پیژني هغه د مشرانو حیا پیژني او هغه قدر پیژني او بل خبره نن سبا د موبایل دغه زیات استعمال تلش کمول دي او دو په لاس کې کتاب او قلم دغه مزه کوي او دین علاوه دغه نور کومې مشغلې سي دي نو دا به دو کوي خو ډیر زیات ټیم منور کوي دو سوکشل کتاب او قلم ښکاریږي او هغه باندې به دو خپل مستقبل جوړوي ا د کوم معماران به جوړیږي کتونکو د خدای بخښلي د درس به یو شعر دلته یادېږي چې زما ماشوم هلته پلی به بوخته او مستقبل په بسته کې پروت دی په د درس صاحب او د مشکور صاحب په د اخراني پیغام سره د موږ د مرکه ټیم سر ته رسیږي د تاسو ورور نصیر تراب له تاسو غواړه اجازت د خدای په امان